بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو، د هر څه نه مخکې مې سلامونه قبول کړئ. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایاست. دوستانو، خدای دې وکړي چې پر تیرو درسو مو ښه پوره تمرین کړی وي او خپل مطلب ته پکې رسېدلي یاست، او د هغه تر څنګ که چیرې تاسې په هر درس کې مشکل لري، د هغې ویډیو لاندې په کمنټ کې موږ ته مشکل وکاږئ. موږ ضرور دی چې ستاسې کمنټ ته به جواب ورکړو. دوستانو، که چیرې تاسې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب هدف دا دی چې یو خو به تاسې زموږ سره فرینډ سئ، او بل به تر څنګ د هغه د بیل تڼۍ وي. د هغې هدف دا دی تر څو راتلونکي ویډیوې په اپډیټ شکل تر تاسې پورې در ورسیږي، او نوموړی چینل د دوستانو سره شیر کړئ پر سوشل سایټو باندې لکه فیسبوک، واتساپ، ټویټر او دغه رقم پر سکایپ او پر ویچټ. هر هغه سوشل سایټونه چې تاسې استعمالوئ پر هغه باندې زموږ چینل د سره شیر کړئ، تر څو هغه کسان ته چې په اکسل کې مشکل لري یا هغه کسان چې د اکسل د زده کړې خواهش لري، او هغو ته هم دا ویډیو په اپډیټ شکل ورسیږي. د هوم ټیب، دوستانو د هوم ټیب موږ تاسې ووایه، خدای دې وکړي چې په دې کې هیڅ مشکل تاسې ته نه وي جوړ. که چیرې تاسې مشکل لري، د هرې ویډیو لاندې موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. ضرور دی چې تاسې کمنټ ته به موږ جواب درکړو. دغه رقم راځو نن د انسرټ ټیب وایي، چې په دې کې ډېر مهم کمانډونه شته. اصلا د انسرټ لفظ و داخلولو ته وایي. چیشته و اکسل ته یو شی داخلول، هغه که د شیف داخلول وي، هغه که د عکس داخلول وي، خو راځو په دوام سره هغه ټوله موږ تاسې وایو. کله چې تاسې د انسرټ ټیب ووایي، د هغه اول کماند د پیوټ ټیبل په نامه سره دی. ډېر خلک یې پایوټ ټیبل بولي، پیوټ ټیبل یې بولي، خو زما په خپل نظر پیوټ ټیبل. پیوټ ټیبل د دې هدف څه شي دی، څه کار کوي، او په کم وخت کې موږ د دې څخه کار اخیستلی شو. دوستانو، د هغه تر مخه موږ دلته یو جدول جوړ کړی دی، چې دغه جدول موږ غواړو چې په پیوټ ټیبل باندې تبدیل کو، او د پیوټ ټیبل اصلي هدف دا دی چې د یو جدول اړول دی په یو سمري باندې، د یو ټیبل اړول دی په سمري باندې، فرضاً په دې په یو خلاصه باندې اړول دی. په دې که چیرې په دې ټیبل کې موږ تاسې دلته خو موږ تقریبا 20 نومه لرو، یا هم 15 18 هر څو چې دي. که چیرې تر 100 پورې زیات خلک وي، تر 100 څخه زیات وي، تر 200 زیات وي، حتی تر 1000 پورې خلک زیات وي، د یو کمپنۍ، د یو شرکت غواړي چې د هغه د هر یوه هغه نرخ و د هر یوه معاش، د هر یوه تنخواه معلومه کړي چې څو ده. دا ډېر ستونزمن کار دی او زموږ څخه ډېر وخت نیسي. موږ کوشش کوو چې اکسل په دې زده کوو چې موږ په دولتي ادارو کې په خپل روزمره کار کې، او دغه رقم د حسابداري په چوکاټ کې، دغه رقم د اکاونټینګ په چوکاټ کې موږ د هغه څخه کار واخو. نو اکسل زده کوو، د هغه څخه موږ د اکسل څخه په دا ترتیب سره کار اخلو. نو د هغه دپاره مهمه دا ده چې تاسې د اکسل کمانډونه ډېر پریکټیس وکړي، او ډېر هم باید په یاد وي، او د هغه تر څنګ مو د هغه ډېر تمرین کړی وي. نو راځو د پیوټ ټیبل هدف دا دی چې دغه جدول موږ ته په خلاصه ډول اړوي په یو نوي شیټ کې. دوستانو، چې اوس یې زه تاسې ته جوړوم، مخکې له مخکې موږ جوړ کړی دی چې ډیټ دی، سیلمین دی، او کمپنۍ د سیل دی. پر دا تاریخ باندې دا سیلمین یا هغه کس چې کوم سامان خرڅوي، د کمپنۍ کس دی، د کمپنۍ پرسونل دی، په اصطلاح ویزیټور دی، ویزیټ کوي. نو د سیلمین په خانه کې دا خلک دي، او د کمپنۍ هغه نوم چې دی، یا ډیل دی، یا ایچ پی دی، هر شي، هر کمپنۍ که د دوا شرکت وي،
که د کمپیوټرانو شرکت وي کولی سي چې د هغه شرکت داسې یو جدول تاسې واړوي په خلاصه جدول باندې. نو دلته موږ دا دغه کړي چې کمپني ډیل او HP دوې کمپني موږ لرو. دغه رقم سیل خرڅول دي چې فرضاً د محمود راولاړ سوی دی د اول تاریخ د 5 میاشتې په 2019 کال کې د راولاړ سوی دی محمود په ډیل کمپنی کې د کار کې 15,000 تنخواه ده یا 15,000 خرڅلاو کړی دي. دغه رقم اسد هم د HP دا 10,000 خرڅلاو کړی دي راځي تر پایه پورې. موږ دلته 4 نومه لرو: محمود، اسد، عمران، رحمان. د دې ټولو ټوټل 2,53,000 افغانۍ دي. موږ غواړو چې دا په یو داسې سیستم سره واړو چې هغه موږ ته ډېر اساني وي. که په هره دقیقه موږ وغواړو چې د هغه تاریخ فرضاً د تیر کال د 10 میاشتې یا د 5 یا د 6 میاشتې راپور موږ غواړو چې په 6 میاشت کې په کمپنۍ کې چا ډېر سیل کړي دي، چا لږ کړي دي، چا کړي دي، چا نه دي کړي، هغه به موږ ته په ډېر اساني سره راشي. نو راځو په دې ځای کې درېږو او ورته وایو چې دغه ایریا و پیوټ ټیبل ته واړو. که چیرې موږ دلته ولاړ یو او راسو پیوټ ټیبل ته، نو دی موږ ته دغه منیو راخلاصوي او راته وایي چې هغه علاقه راته سلیکټ که، وروسته به یې زه پیوټ ټیبل ته واړو. یوه دا طریقه. او بل که چیرې موږ دلته پکښې ولاړ یو، کرسر مو دلته درولی وي او بیا پیوټ ټیبل په اتومات ډول دی هغه علاقه سلیکټوي. دوستانو په دې منیو کې اوله ماده د سلیکټ ا ټیبل اور رینج. که چیرې دومره اندازه چې د خپله سلیکټ کړې د ستا په کار د خوښته شه، که چیرې نور علاقه هم ورسره زیاتوي په همدې شکل سره هم مشکل نه لري دوستان. که 2-3 نومه درڅه پاتې وي هغه وروسته ورچې په همدې ترتیب سره راځي، فارمولا یې هم اپلای کېږي، که مشکل نشته پکښې. نو راځو دوهمه برخه چې د یوز ان ایکسټرنل ډیټا سورس. که چیرې ته غواړې چې د خارج څخه یو بل ایکسټرنل د خارج څخه یا د هارد ډیسک څخه ایکسټرنل هارد ډیسک څخه یا د USB څخه یو بل فایل یا یو بل ډیټا راوړې، نو د دې لارې څخه کولی شي. خو بالاخره اوس موږ د سلیکټ ان ټیبل ارینج څخه کار اخلو. دلته د نیو ورک شیټ لفظ دی. آیا دغه خلاصه سمري چې دی درته جوړي و نوي شیټ ته اړوي، او که اگزیسټینګ ورک شیټ، که په همدې فارمیټ کې یا په همدې فایل کې ته غواړې چې نوي شیټ ته واړې، او که یا د دې پایله دی اوس بل نوي شیټ دی په بل مایکروسافټ فایل کې راته خلاص کې، هم یې کولی سي دلته ځای ته ورښولی سي لوکیشن هغه علاقه. نو موږ راځو د نیو ورک شیټ پر هغه باندې انتخابو او بالاخره یې اوکې کوو. کله چې اوکې کوو دی موږ ته نوی شیټ خلاصي. په هغه شیټ کې د دغه جدول د دې جدول چې دا موږ جوړ کړی دی د دې خلاصه راته راوړي. نو زه یې اوکې کوم. په همدې شکل سره د شیټ 5 په نامه سره یو شیټ جوړ سو او موږ ته په دې شکل سره یو جدول راوستي چې دا اوس مکمل نه دی. د دې پیوټ ټیبل سره 2 منیوي راځي چې یوې د انالایز په نامه سره ده او بلې 2 ټیبه یا 2 پراپرټیز باره یا 2 منیوي ورسره پیدا کیږي چې هغه د انالایز او ډیزاین په نامه سره. په ډیزاین کې مهمه خبره ده چې د دې ډیزاین موږ تاسې انتخابولی سو، او په انالایز کې پر دې باندې یو څه بیا وروسته څېړنه کوو. په دې راسته لاس کې د پیوټ ټیبل فیلډز هغه عنوانونه یې دي. د ډیټ موږ غواړو چې د ډیټ برخه انتخاب کړو. اول به یې ډیټ راشي، صحیح. بیا ورته وایي چې سلمینان راته شو که په همدې شکل سره چې هغه 4 کسه دي: اسد، عمران. دا یو څه زه غټوم چې تاسو ته ښه معلومات وشي په همدې شکل سره. بیا راځو کمپنی نیم ور اچوو.
او دغه رقم راځو د سیل برخه وراچو او دغه رقم په همدې شکل سره ګوري ټوله یو سمري د دې څخه جوړه سول یو خلاصه د دې څخه جوړه سول چې اسد په ایچ پی کې 15,000 کار کړی دی بیا یې 10,000 کړی دی چې دلته کال هم یادېږي په 2000 کال کې 15,000 په 2019 کې 10,000 چې دا 23,000 15,000 کېږي 7,000 هم نور کار کړی دی یا 8,000 دا 23,000 په هر صورت دا یو خلاصه جوړه سوه کولای شي چې دا هره برخه تاسې د دې منفي علامه په وهلو سره بیرته کوچنۍ کړئ او که غواړئ چې د اسد ټول خواص معلوم کړي دلته داسې معلومیږي 15,000 یو دي 10,000 بل دي 23,000 بل دي دا ټوټل نه دی دا جلا جلا په جلا جلا نرخ باندې د سیل کړی دي دغه رقم که غواړئ چې د رحمان برخه معلومه کړي چې د څومره سیل کړی دي د یوازې په ایچ پی کې کړي په ایچ پی کې څومره کړي دي 10,000 یې وارې کړي 12,000 بل 22,000 بل نو دا یو خلاصه ټیبل د پیوټ ټیبل په کومک سره موږ جوړ کړي که بیرته دا انټیک مارک کوئ ټوله به ایسته سي او که خپل په خوښه کوئ هم یې کولی سي دوستانو راځو ډیټ اول فلټر ته وراچو و دې برخې ته داسې به یې ونیسئ را به یې و دې برخې ته به کله چې شنه علامه راشي ایله به یې کړي دا به ډیټ راشي وروسته راځو سیلمین دی هغه هم په رو کې راولو په همدې برخه کې بیا راځو د کمپنی نیم دی کمپنی نیم هم دلته وراچو داسې نیسو دلته ایله کوو چې موږ 2 کمپنۍ لرو چې هغه د ډیل او ایچ پی په نامه سره وروسته راځو سیلمینان دي سیلمین را اخو په ویډیو کې همیشه به سیل یا عادات په ویډیو کې اچوي په خاطر د دې چې په دې کې فارموله کار شوی دا موږ نوس کولی چې یا په کالم کې واچو یا په فلټر کې واچو او یا هم په روک همیشه سیل یا رقم د اعدادو هغه باید په هغه کې ولویږي په ویډیو کې کله چې دلته واچو په همدې شکل سره زموږ ټیبل جوړیږي صحیح دي دوستانو په همدې شکل سره موږ ته یو سمري جوړه سول موږ ته د هر شخص هغه خرڅوي شی یا سیل چې د کړي و هغه موږ ته معلوم سوه چې اسد په ایچ پی کې 58,000 کړي او دغه رقم یې عمران په ډیل کې 63,000 داسې 28,000 په محمود په ډیل کې او رحمان په ایچ پی کې 54,000 چې د دې ټوټل 2,53,000 افغانۍ کېږي دلته یې د ایچ پی دا هم درته راایستلي او دلته یې هم د ډیل دا موږ ته یو اساني سوه هلته موږ نه سوی سره جلا کولی چې د ایچ پی ټوټل څومره سیل سوي دي او دغه رقم د ډیل دا څومره ټوټل سیل سوي دوستانو دلته هم دا د موږ ټوټل راایستلي 2,53,000 افغانۍ او په شیټ 6 کې هم 2,53,000 افغانۍ دا و زموږ د پیوټ ټیبل هغه مهم خواص هغه مهم خاصیت او هغه مهم کمانډ او هغه مهم کار دوستانو د انالایز منیو د پیوټ ټیبل سره فعاله کیږي سیل یو ځل بیا راخم په ویډیو کې اچو دوستانو که چیرې پر دې باندې ډبل کلیک وکړئ تا ته یو منیو راځي او که چیرې ولاړ سئ په انالایزډ منیو کې د فیلډ سیټینګ په نامه سره دا چې کله داسې غټه کړو د دې اصلي هدف څه شی دی دلته خو موږ حساب وکړئ چې څومره اسد نرخ هغه کړی دی څومره محمود کړی دی او دغه رقم څومره عمران دلته موږ کولی سو چې دا ته موږ ته وشمېره چې څو ځلې دا سیل سوي دي 2 وارې 3 وارې مکمل څونه کېږي یا د دې اوسط راباسو یا د دې تر ټولو غټ عدد راباسو یا فیصدي راباسو نو د فیلډ سیټینګ او یا هم پر دې درېدلو سره
په ډبل کلیک سره موږ کولی شو. کله چې پر دې موږ ډبل کلیک وکړو او یا هم راسو دلته فیلډ سیټینګ ته یو منیو موږ ته خلاصیږي چې په هغه کې موږ وایو چې کاونټ موږ ته حساب کړه چې څو ځلې سیل سوی دي ټوټل مکمل په ایچ پی او په ډیل کې. نو هغه دلته موږ ته کاونټ اف سیل لوړ لیکي او دلته وایي چې شو ویلیو یې هم په دغه نامه سره که اوکې. دوستانو ګورئ دغه برخه د کاونټ اف سیل په نامه سره سوه. دا کالم او په ډیل کې 4 ځلې عمران کړی، محمود 15 ځلې چې مجموعه 9 ځلې راځي او دغه رقم په ایچ پی کې 15 او 4 نه دلته 9 دا 18 سه ګرین ټوټل په هغه شکل سره دی 2,53,000 افغاني. دغه رقم سیل بیا یو ځل داسې ونیسي او رایو دلته یې واچوي. هلته یو څه دا برخه کوچنۍ کوي په خاطر د دې چې زموږ کار هغه جدول مو ډیریږي. صحیح. راځو پر دې باندې ډبل کلیک وکړئ. په منیو کې ورته وایي چې موږ ته ایوریج فیصدي راوسئ او اوکې که. نو دې درښیي چې تر ټولو متوسط عدد 15,688. کنټرول زیډ کوم او راځم ډبل کلیک وهم ورته وایم چې موږ ته په سم برخه کې که خو دلته شو ویلیو یې داسې که چې تر ټولو غټ عدد کم یو دی یا فیصدي تر ټولو غټه کمه یوه ده. اوکې کوو په همدې شکل سره راځي. دوستان دوی وایي چې عمران 4 ځلې کړي 4.9% ده او دغه رقم د محمود دا 10 ده چې 55.3% دا کېږي 4.28% دا کېږي مکمل 100% ده چې د هر یو فیصدي درښیي چې د اسد مجموعه فیصدي 22.2 وي. دغه رقم د عمران دا 4.9 وي. دغه رقم د محمود دا 10.3 چې دا ټول سره جمع کې 100% کېږي. دا یې هم فیصدي راوته چې چا ډېر سیل کړی دي، چا ډېر خرڅلاو کړی دي، چا لږ کړی دي په میاشت کې، په کال کې، په هفته کې، په د ورځې. تاسې د دغه ټیبل د جوړولو پر مطابق کولای شي خپل د ورځني کار پر اړه یو ټیبل د ځان سره جوړ کړي او پر هغه باندې پوره پریکټیس وکړي. دوستانو کوم چیرې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د بیل تڼۍ وي تر څو زموږ ویډیو په اپډیټ شکل تر تاسو پورې در ورسیږي. دغه رقم که چیرې تاسې غواړئ چې دا برخه مکسیمم دا بیا وروسته فارمولې دي چې موږ تاسې وایي مینیمم پروډکټ او دغه رقم کاونټ نمبرز دي چې څو نمبرونه په دې کې کار شوي کې پر دې باندې کلیک وکړئ اوکې کړئ. دې به تاسو ته نمبرونه چې څو نمبرونه په دې کې کار شوي دي کنټرول زیډ کوم. په هر صورت دا فارمولې موږ تاسې وایو سره تر دې پورې. فقط دلته مې دغه 2 طریقې در وښولې چې موږ ته یې فیصدي هم راشي. اوس غواړئ چې د دې ځای څخه فیصدي ایسته کړئ نو پر دې به کلیک کوئ او دلته لیکلي دي ریمو فیلډ. کله چې دا وي دا به ایسته شي. که غواړئ چې دا دوهم یې هم ایسته کړئ دلته پر دې باندې کلیک وکړئ ریمو فیلډ دا به هم ایسته شي. او که غواړئ چې بیرته یې راولئ کنټرول زیډ صحیح. که غواړئ چې دا هم ایسته کړئ نو ریمو فیلډ راځو سیل یو ځل را اخو دلته هم ورچو په همدې شکل سره. په همدې شکل سره دوستان کله چې پر خالی خانه باندې کلیک وکړو نو زموږ څخه د پیوټ ټیبل برخه ځي او کله چې بیرته په همدې پیوټ ټیبل کې ودرېږو هغه بیرته راځي. کولای چې د دې ځای څخه هم کلوز کړو خو اوس فلحاله نشته هملته ولاړ دی. د بیرته راوستلو دپاره انالایز او دلته راځو فیلډ لیست دلته به هغه لیست راشي. دوستانو در دې ځای پورې مو خدای دې وکړي چې سر په خلاص شو. دا بیا موږ تاسې په ټیبل کې وایو چې د دې څه کارونه دي وروسته د دې څخه هم موږ تاسې یو څکه کوو. راځو د انسرټ سلایسر
کمانډ دی چې دلته د انسرټ سلایسر کمانډ څه وظیفه لري. ګورئ دا ډیر مهم کمانډ دی. تاسې اکسل په صحیح معنا زده کړئ او هر کمانډ څو ځلې پریکټیس کړئ. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې تاسې به په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه ووینئ، ځکه دا ټوله پر ما راغلي دي او ما په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه لیدلي. زه غواړم چې د خپلو پښتنو سره دغه ویډیو دغه درسونه د اکسل شیر کړم چې هغه هم مخ پر ترقي ولاړ شي او خپل په ژوند کې ډیر مثبت ښایسته زرین بدلونونه وویني. انسرټ سلایسر کله چې پر دې باندې کلیک وکړو دلته موږ ته یو منیو خلاصیږي. په دې منیو کې دوې برخې انتخابوم، کولی شئ تاسې 4 سره انتخاب کړئ، ډیټ انتخابوم او سیلمین انتخابوم. راځم اوکې کوم. 2 سلایسه به موږ ته خلاص شي. د دې هدف دا دی که چیرې په دا شیټ کې یا په دې ټیبل کې تر 2000 کسان ډیر وي نو موږ کولی شو چې د سلایس د طریقې څخه هغه پیدا کو او د هغه ریکارډ وګورو. فرضاً زه وایم چې یوازې اسد راته وښیه. د اسد سیل په ایچ پي کې 58,000 دی. بیا وایم چې عمران راته وښیه، د عمران هغې 63,000. دغه رقم د محمود د 58، د رحمان د 54,000. دغه رقم دلته پر تاریخ هم کولی شي چې د 5مې میاشت پر اول تاریخ د چا سیل و. دغه رقم د 6مې میاشت پر اول تاریخ د چا و. دوی د ښیي چې د رحمان د 9مې ده سي او دغه رقم د 9مې ده سي. بیرته کولی شي چې دا دې ځای څخه کلوز کړي او دا هم کلوز کړي. کولی شي چې د اولې پر شپږمې اول تاریخ 6مې میاشت 2019 کې د چا سیل و. ډېر ښیي چې دغه سیل شوی سي. دلته یې ټوټل هم درته راباسي 50,000 افغانۍ شوی. بیا وایي چې په 9مه میاشت څو شوي، 8,000 شوي، په 8مه میاشت پر اول څو شوي، 23,000 شوي، پر 9مه یې 2,000 شوي، پر دغه رقم تر پایه پورې صحیح. که غواړئ چې دا کلوز کړئ نو له همدې ځای څخه چیش کولی شي کلوزولی شي. ریموو ډیټ او دغه رقم ریموو سیلمین صحیح. راځو انالایز ته. په دې مو خدای دې وکړي چې سر خلاص شوی صحیح. انسرټ ټایم لاین دا څه کار کوي؟ کله چې پر دې باندې کلیک وکړي دی ته ټایم لاین یو راوړي، ورته وایي چې ډیټ یې موږ ته ښکاره کړه اوکې که دی تاسې ته وایي یو ټایم لاین تاسې ته راوړي چې په جون کې دومره، په جولای کې دومره، په اګست کې دومره، په سپټمبر، اکتوبر، نومبر، ډسمبر هغه میاشتې یې پر چې موږ اول 9مه میاشت 10مه ورکړې هغه یې په خپلو نومو باندې واړولې او دغه رقم که موږ ته چې په ډسمبر کې نه دی شوی، په اګست کې صحیح، او که دې خواته راولو چې په جنوري کې دومره سیل شوی، ورته وایي چې په فبروري کې نه دی شوی، مارچ کې، اپریل صحیح. په همدې شکل سره تاسو کولی شئ چې په هره میاشت کې څه سیل شوی وي هغه تاسو ته راولي، یا هم داسې وي چې په هره میاشت کې تاسې دا جدول ټوټل کړی وي د هغې میاشتې هغه دغه تاسو ته چیش کوي راولي. خو دا نوی کمانډ دی، دا په تیرو هغه کمانډو کې نه و صحیح. دلته یې تاسې کولی شئ چې هر شکل انتخابوي انتخاب یې کړئ، مشکل په دې کې نشته. بیرته یې ریموو کولی شئ، ریموو ټایم لاین. انالایز ته راځم. فلټر کنیکشنز چې دي هغه تقریبا د فلټر کار کوي، ځکه فلټر موږ تاسې په هوم کې دلته ویلی دي، په همدې ځای کې د فلټر کمانډ موږ ویلی دا خو اوس د پیوټ ټیبل جدول دی. که چیرې موږ په بل جدول کې ودرېږو یا په خالي خانه کې ودرېږو بیا شاید د فلټر برخه فعاله شي. ګورئ صحیح. انالایز ته راځم او دلته دوستانو د ریفریش کمانډ هم شته. د دې وظیفه څه شي ده؟ که چیرې دلته موږ په دې جدول کې چې د دې څخه موږ پیوټ ټیبل جوړ کړی و، په دې کې وایي چې د محمود 15,000 نه دي، څو دي؟ 20,000 دي. 5,000 نورې پر چی شوې اضافه شوې. کله چې پر دې باندې کلیک وکړم، اوس مې کلیک نه دی پر کړی، دا 20,000 چې پر 2,53,000 واچوې نو 2,53,000 کېږي. کله چې انټر وم
2,58,000 کېږي. وبخښئ کله چې انټر وم هغه 2,58,000 سوي ځکه 5,000 بلابود سوي دي. صحیح؟ پخوا 10,000 وې اوس موږ کنټرول زیډ پخوا 15,000 وې اوس موږ 20,000 کړې 15,000 بلابود سوي که نه نو 2,58,000 مخکې 53,000 اوس 58,000 15 پر بلابود سوي. دلته یې تغییر رالی اما کله چې شیټ 6 ته راسو هغه 2,53,000 دي. نو دلته د انالایز په منیو کې د ریفریش کمانډ دلته دا کار کوي کله چې Alt F5 ووایي ګورئ دا یې شارټ کټ دی. صحیح؟ که د شارټ کټ د لارې کوئ او که چیرې دا ریفریش وهئ نو هغه پیسې چې 15,000 موږ پر اچولې وې هغه به په 2,58,000 دلته بدله سي او د رحمان دا اوس 4,50,000 دي 15,000 به پر واچئ نه 50,000 به سي. صحیح؟ زه ریفریش وهم په همدې شکل سره. وبخښئ د محمود دا ډېرې سولې دلته ورته ګورئ کنټرول زیډ 88,000 دي چې ریفریش یې کم هغه 83,000 سي. د محمود دا چش سوې اضافه سوې. صحیح؟ محمود دی رحمان نه دی. نو دلته په ګرین ټوټل کې 2,58,000 راغلی. کله چې دا بل شیټ ته راسم دلته هم 2,58,000 دي. بیا زه دلته ورته وایم چې د اسد دا 23,000 نه دي 25,000 دي. صحیح؟ دلته به 2,60,000 سي اما په دې ځای کې هغه 2,58,000 دي. دلته به د اسد په برخه کې تاسې ګورئ 58,000 دا به 60 ځي. کله چې زه انالایز ته راسم ریفریش ووم ټیک په دا 60,000 سي. دوستانو فرق ډېر اوسا باید تاسې تشخیص کړی وي او خدای دې وکړي چې سر مو هم پخلا سوی وي. ډېر اسانه درسونه دي تاسې پر دې باندې تمرین وکړئ انشاءالله. زه اطمینان در کوم چې تاسې به په اکسل کې پوره مهارت ولرئ. دغه رقم وایو چې کلیروو یا کلیر آل ټوله به کلیر سي کنټرول زیډ او دغه رقم یې کوو چې ټوله سلیکټوو سلیکټ آل. صحیح؟ یا انټر پیوټ ټیبل ټوله سلیکټ کړه کنټرول زیډ او دغه رقم ورته وایم چې انیبل سلیکشن. کله چې سلیکټ سي انټر سلیکشن بیرته یې لکو انیبل سلیکشن فقط یوه برخه نور به ټوله علاقې پر ځای کې چا کرسر ولاړ و هغه برخه فرضاً په دې کې دا کرسر ګرین ټوټل ته راځمه دا انیبل سلیکشن وبخښئ انټر پیوټ ټیبل بیا راځو ورته انیبل یوازې به دا برخه سي. صحیح؟ په همدې شکل سره وروسته موو پیوټ ټیبل دا موږ څنګه کولی شو چې د یوه شیټ څخه یو بل شیټ ته واستوو یا په هغه ځای کې چې ساحه موږ ورته انتخابوو فرضاً په دې ساحه کې دلته موږ ته راموو که او انټر کوو یې اوکې کوو دا ټیبل مکمل دلته راشي د یوه ځای څخه بل ځای کنټرول زیډ. ښه دلته فایند لیست دا لیست غواړي چې شو یې کې او که نه غواړي میشو کوو. مثبت و منفي بټنان غواړي چې شو یې کې که نه غواړي میشو کوو او که دغه رقم فاین هیډرز غواړي چې شو یې کې او کې نه کې هغه چې ته پیدا کوې فایند هیډرز. صحیح؟ دوستانو دا و د پیوټ ټیبل د انالایز منیو. په ډیزاین منیو کې د دې ډیزاین بدلیږي. صحیح؟ فرضاً د سب ټوټل برخه چې ده هغه میش ښکاره کوه شو آلی که کولی شي چې د دې ځای څخه تاسې هغه ورکړئ هغه سب ټوټل باید ایسته شي. دوستانو کولی شي د دې ځای څخه خپل منتخب هر شکل چې تاسې خوښ وي غواړئ چې هغه شکل یا هغه هر شکل نه هر رنګ سټایل ډیزاین چې تاسې خوښ وي تاسې کولی شي چې د دې څخه خپل ډیزاین منتخب کړئ او دغه رقم دلته دا برخې دي چې رو هیډرز رو یې باید اوله رو دا برخه چې ده ګورئ زه دلته یو تور رنګ داسې رنګ ورکړم چې هغه موږ ته معلوم سي فرضاً په همدې شکل سره. دغه سم آف سیل 2 دا برخه چې ده که غواړئ چې
دا د هیډر برخه ده دا په پټ شکل سره راشي په دې کې چندانې نه معلومیږي ته ده چې په دا کې په دې کې معلومیږي ته ګورئ دا یو څه پنډ شکل اختیاروي ډینګر ګورئ یو څه فرق یې خامخا شته سم اف سیل 2 او که د کالم هغې کوئ کالم رنګ یې اړوئ صحیح یا هم هغه اړوئ په اصطلاح هم یې د دې خوا څخه کولی شي مشکل نشته پکښې او دغه رقم بینډډ رو که غواړئ چې په رو کې یو څه تغیرات راولي هم یې ټیک مار انډ مارک کولی شي او بینډډ کالم راچولی شي صحیح سټایل یې بدلولی شي په هر صورت پر دې باندې تاسو پریکټیس وکړئ ډېر اسانه شان صحیح دوستانو دا و د پیوټ ټیبل برخه خدای دې وکړي چې تر دې ځایه مو سر په خلاص شوی وي که مو چیرې سر په خلاص شوی زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ د بیل تڼۍ وي او د ملګرو سره یې شیر کړئ تر څو نوي ویډیوې په اپډیټ شکل تر تاسو پورې در ورسیږي نور مو وخت نه نیسم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته